او ایچ ای لوبډلې د رمضان جام اتلولي وګټل. د کندهار په شادمند په علمي خزانه او لبستان کې د بشري ټولنې د مرستو لوبډلې د رمضان جام اتلولي وګټل. دا پایلوبه چې هر شنبه ماخوستن د نورزاد او ایچ ای لوبډلې ترمنځ وسوه چې په ټاکلي وخت کې یوه لوبډله هم ونه توانېده چې ساحلي لوبډلې ته ګول ورکړي، خو په فاینالټي کې او ایچ ای لوبډله وتوانېدل چې مقابل ټیم ته 4-2 ماته ورکړي. د او ایچ ای لوبډلې ګول ساتونکي چې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلودله تر لوبې وروسته وویل: خوشحالي څرګندو شي نه ده، څنګه څرګنده کړي، خوشحالي ډېره خوشحالي لري. یا ټورنمنټ د روژې میاشتې په خاطر د رمضان جام په نوم پیل شوی او په اړه یې د لوبستان یو تن مسؤل وایي: د روژې په 15مه شروع شوی دی، د 2 جشن لوبډلو ترمنځ و آزاد ټورنمنټ و. پایلوبې ته نورزاد او ایچ ای ووتل، پایلوبې په بازي مساوي شوله، پینالټي کې او ایچ ای اول مقام خپل کړ. زموږ دا هدف د ځوانانو تشویق په خاطر، د نشي او بې ځایه ناستې په خاطر یو خاطر موږ تشویق. د لوبستان د ټورنمنټونو مسؤل بیا وایي په کندهار کې فوټسال د پرمختګ په حال کې دی، خو له سوداګرو څخه غواړي چې د کندهار د فوټسال لوبډلو مالي ملاتړ وکړي. ماشاءالله د اسلامي امارت پر راتګ سره مینوال د یو ارامې فضا تر څنګ باندې هره شپه لوبغاړو ته په زرګونو مینوال ځي، او تاسو ویل ده چې نن دروازه د مینوال پر مخ بنده شوه چې نور خلک دلته نه ځایېدل. تجاران سره دا هیله ده یوازینی چې په ټول افغانستان کې کندهار ولایت چې تجارانو د فوټسالرانو او فوټبالرانو سره توجه بیخي اړولې ده، یوازینی ولایت هرات ولایت چې هره لوبډله سپانسر لري، خو بدبختانه موږ په کندهار کې سپانسر نه لرو. بلخوا دغه لوبې ته راغلي یو شمېر مینوال بیا وایي چې تماشچیان باید نظافت مراعات کړي او له فوټسال لوبډلو د مالي ملاتړ غوښتنه کوي. هغه خواهش دی چې راځي دا موږ خپل کور دی، تر څو چې یو ځای راځو کښېنو، هر څه چې خورو خپل نظافت مراعات کړو، دا ښه خبره ده. څنګه دا هیله ده چې ټول دغه فوټبالران تشویق کړي او دغسې ټورنمنټونه په لارې ورته واچوي چې راتلونکي د افغانان د نشي موادو د استعمال څخه منع وي. د یادونې وړ ده چې تر لوبې وروسته ځینو لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه ورکړل شوه او ایچ ای لوبډلې لومړی او نورزاد لوبډلې بیا دوهم مقام ترلاسه کړ.